بسیار خوش آمدین عزیزان دل به لحظات پایانی برنامه امروز ما. تشکر از این که طلوع را انتخاب کردین و بیننده برنامه خودتان بامداد خوش هستین. بخش ورزشگاه است. مهمان نازنین و گرامی ما را همراهی میکنن. آقای امید یوسفزی مسئول برگزاری جام کرکت جوانان هستند و قرار است در مورد مسابقات اخیری که بین 8 ولایت برگزار شده بود و هنوز هم ادامه داره بیشتر صحبت بکنیم. یوسفزی صاحب عزیز بسیار خوش آمدین. صبح شما بخیر. بسیار زیاد تشکر صدیقی صاحب. سلام به شما و سلام به تمام بیننده های تلویزیون طلوع. سلامت باشین. حضور شما بخیر باشه. ان شاء الله که صبح بخیر آغاز کرده باشین. سلامت باشین. قربان شما. بسیار تشکر. جا دارد سپاسگزاری بکنیم از حامی مالی برنامه ما نمک نیکو. د نیکو ایودین لرونکې مالګه په خپل خوړو کې اضافه کړئ او ترې بېساري روغتیایي ګټې واخلئ. د سیلینا شرکت د لوړ کیفیت تولیدات، وطنی مالګه، وطنی تولید. شما هم میتونین وطندار عزیزم که با خیال راحت از نمک نیکو استفاده بکنین به خاطر از اینکه ثبت و راجستر وزارت صحت عامه را با خودش داره. یوسفزی صاحب چی حال دارین؟ شب و روزای سرد بخیر میگذره؟ د الله فضل شکر. تیریږي د کابل ژمی معمولا لږ سخت وي په دې خاطر چې هوا لږ آلوده وي. بله صحیح. نور ښه دی الحمدلله. خدا رو شکر که خوب هستین و صحتتان بهتر است. از مسابقاتی که اخیراً برگزار شده بر ما بگین چه زمانی مسابقات آغاز شده بین 8 ولایت؟ دقیقا 2 میاشتې مخکې دغه لوبې د ځوانانو بنسټ لخوا د افغانستان کرکټ بورډ په همکارۍ سره د 8 ولایتونو ترمنځ پیل شوي چې خوشبختانه لومړی پړاو پای ته ورسید. دغه 8 لوبډلې په زونونو باندې ویشل شوي، یعنی 2 لوبډلې یو بل سره لوبې کولې او دې ته موږ یو زون نوم ورکړی و. په لومړي زون کې خوشبختانه د ننګرهار او د کابل لوبډلې یو بل سره مخ شولې چې د کابل لوبډلې وشو کولی ننګرهار لوبډلې ته ماته ورکړي. دغه لوبه په ننګرهار کې ترسره شوې وه. تر څنګ په دوهم زون کې بیا د خوست او پکتیا لوبډلې یو بل سره مخ شوې وې چې په دې کې بیا د خوست لوبډلې پکتیا لوبډلې ته ماته ورکړه. دریم زون مو بیا د قندوز ولایت و چې د قندوز او د بلخ لوبډلو ترمنځ یو لوبه ترسره شوه. البته دغه لوبه په شلوریز ډول باندې ترسره کېږي. قدرمن صدیقي صاحب او قندوز کې مو ډېره ښایسته لوبه درلودله. هلته بیا د بلخ لوبډلې ګټونکې شوه. څه موده مخکې مو هم په قندهار کې د قندهار او د هلمند لوبډلو ترمنځ یو شلوریز لوبه ترسره کړله چې د لومړي پړاو دا د پای لوبه وه. اول ته بیا د هلمند لوبډلې په اتلولۍ سره دغه لوبه پای ته ورسېدله. بسیار خوب. یوسفزی صاحب در اواخر علاقمندی کرکت در افغانستان به شدت زیاد شده و جوانای ما بسیار علاقمند کرکت هستند و میخواین که این بازی را از نزدیک هم تماشا بکنن و زیادتر علاقمند هستند که بازی بکنن، راه پیدا بکنن به بازی های کرکت. انگیزه ایجاد مسابقات از کجا شد؟ چه انگیزه باعث شد که مسابقات را اندازی بکنید؟ زموږ ځوانان زموږ دغه بنسټ د ځوانانو لپاره کار کوي. قدرمن صدیقي صاحب موږ وغوښتل د همدغه طریق څخه ځوانانو لپاره د ورزش په برخه کې کار وکړو. موږ مخکې د دغه د کرکټ ټورنمنټ څخه هم په هیواد کې د فوټسال لوبې په لاره اچولې وې چې هغه بیا خوشبختانه په 14 ولایتو کې ترسره شولې او له هغې نه وروسته د کرکټ دی. له دې نه وروسته هم په همدغه ورزش برخه کې غواړو ځوانانو لپاره خدمت وکړو. نور بنسټونه دي بېلابېلو برخو کې خدمت کوي او کار کوي. موږ غوښتلي دي تر څو په ورزش برخو که زوانان لپاره کار. بسیار خوب است. یوسفزی صاحب یک نکته که بسیار مهم است بر جوانای ما ورزش میتونه یک کلید موفقیت در زندگیشان باشه. یک کلید است که بیشترین درهای بسته بر روی ما باز میشه. از بسیاری موارد منفی در زندگی ما به دور میباشیم و این یک کار بسیار بزرگ است که شما انجام دادین. بدون شک. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده قدرمن صدیقي صاحب او ټول هیوادوالو ته معلومه ده د ورزش له طریقه موږ په دغه وروستیو څو دېرش یا شلو کلونو کې داسې یو نیک نوم په ټول جهان کې ترلاسه کړ چې موږ په هیڅ بله برخه کې نه و ترلاسه کړی. دغه تحصیل، علم او ورزش دغه هغه موارد دي چې خوشبختانه په دې وروستیو کې د افغانستان ځوانانو پکې ډېر ښې لاسته راوړنې درلودلې دي او په دې اساس باندې د افغانستان یو نیک نوم، یو ښه نوم نړیوال ته ورپېژندل شوی. بدون شک و ستاره‌های کرکت کشور ما که مطمئنا در هر میدانی که میدرخشند به ما قوت قلب میبخشند. آدم قلبا خوشحال میشه یوسفزی صاحب وقتی که ستاره‌های کرکت ما رو میبینیم که به یک پیروزی بسیار بزرگ دست پیدا میکنن. چند روز میشه که مسابقه دارن و هموطنان ما زیاد هیجانی هستند که بخیر مسابقات تمام شه و نتیجه مطلوب انشالله که از آن افغانستان باشه. بدون شک. از قدرمن صدیقي صاحب لکه څنګه چې وګورو د کرکټ داسې یو لوبه ده چې مخکې له دې نه مثلا فرض مثال دغه د امریکای لاتین ځینې هیوادونه دي، یو ټاپو دی د ویسټ انډیز په نوم باندې. زه مطمئن یم چې له هغې نه مخکې اصلا دوی تصور نه کوو چې د افغانستان په نوم باندې به کوم هیواد په نړۍ کې وي که نه وي. خو دا د ورزش له برکته او د کرکټ له برکته او زموږ
دغه د ملي اتلانو له برکته چې دوی افغانستان وپېژنده او بالاخره د افغانستان د فرهنګونو سره د دودونو سره د خلکو سره د دوی د کلچر او ټول موارد سره بلدتیا پیدا کړله و دا یو ښه طریقه شوله. من فکر میکنم که همه این موفقیت به کسایی برمیگرده که مثل شما از یک شکل بسیار ابتدایی آغاز میکنن و زمینه را مساعد میسازن تا جوانان رشد بکنن. گفتین که 4 تیم مسابقه کردن و از 8 تیم فعلا به 4 تیم رسیده در این مسابقات. فعلا چه زمان برگزار میشه مسابقات بعدی؟ خوشبختانه په روانه اونۍ کې د سه‌شنبې او چهارشنبې په ورځ باندې موږ په قندهار ولایت کې د قندهار په کوربتوب باندې د کابل لوبډله د قندوز لوبډله د بخښنې سره د بلخ لوبډله او همداسې د هلمند لوبډله ورسره د خوست لوبډله دوی هلته وړو یو بل سره به د لوبې ډګر ته ځي د 2 ورځو لپاره دغه لوبې ترسره کیږي. بیا هم یادونه کوم شلوریز فارمټ کې دا لوبې ترسره کیږي چې موږ کوم سهولتونه او امکانات چې ځوانانو ته په دې کې فراهم کوو ورسره ترسره کوو واقعا دوی ډېر زیات خوشحاله دي او دا یو کوچنی قدم یا لومړی سټپ دې ته بولي چې بیا وشي کولی په وروستیو کې د افغانستان ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړي. انشالله من فکر میکنم که اهداف که ما هدف گذاری میکنیم امی قدم های کوچک بسیار بزرگ می باشه یوسف زایی صاحب. از این قدم های کوچک آغاز میشه تا که ما یک کار بزرگ میتونیم انجام بدیم. تا این فرصتی که فعلا به 4 تیم رسیده چقدر چالش ها و فرصت های زیاد را شما دیدین در این مسابقات؟ بدون شک قدرمن صدیقی صاحب کله چې تاسو غواړئ یو ټورنمنټ یا یو ایونټ ترسره کړئ نو بېلابېل ستونزې چالشونه ستاسو په مخ کې پراته وي. مثلا د هغه بنسټیز نهاد چې کوم وي د افغانستان کرکټ بورډ مثلا یا نور ټیمونو سره همغږي دوی راغوښتل دوی ته هغه سهولتونه فراهم کول بې شمېره خو په هر صورت زه به ډېر هغې برخې ته نه ځم دا چې هدف مو سپېڅلی و او ځوانانو ته خدمت کول و نو دغه مشکلات یې تر څنګ وي ستونزې وي خو موږ خوشبختانه زموږ کاري ټیم په دې باندې بریالی شو تر څو وشو کولی دغه ایونت تر دا مهاله ډېر په ښه ډول سره ترسره کو. بسیار خوب بسیار خوب. انشالله که استقبال مردم هم خوب بوده باشه. ولایتی که سفر کردین جوانا مردم تشویق کردن؟ بدون شک دا یو پلاس پوینت یا هغه ګټوره شیبه ده یا نقطه ده چې موږ هر ولایت ته ځو ولته خوشبختانه یو خو داسې څنګه چې تاسو هم یادونه وکړله کرکټ داسې یو لوبه ده چې په دې وروستیو کې ډېر مینوال لري په هېواد کې او اصلا ځوانان سپین ګیري سپین سري ټول دې ته مینوال دي چې دغه لوبه وګوري او وڅاري. نو هلته موږ چې هر ولایت ته تللو مثلا ننګرهار ته قندهار ته قندوز ته خوست ته هر ولایت ته به چې تللو بې شمېره مینوال به د دغه لوبو لیدو ته راتلل او داسې ځوانان هم ما لیدلي دي چې له موږ بیا مننه کړې ده ویلي دي چې له تاسو ډېره مننه په دې خاطر چې تاسو ځوانانو ته دغسې یو تفریح برابروئ د پرمختګ یو وسیله برابروئ نو له موږ یې مننه کړې ده دا موږ ته ډېره ښه روحیه راکوي چې موږ بالاخره په دې قادر شو چې ځوانانو ته یو څه وکړو. نو د ځوانانو هڅول واقعا ډېر په زړه پورې و. بدون شک یوسف زایی صاحب ما هم قلبا به شما میبالیم افتخار میکنیم و از شما سپاسگزاری میکنیم به خاطری که به خاطر قشر جوان که ستون فقرات یک جامعه هستند شما کار میکنین. فقط دوست دارم به عنوان آخرین پیام از شما یک حرف ماندگار داشته باشیم. بفرمایید. تحصیل وکړئ او ورزش وکړئ.